مالا چا پیغور راکه وی وظیفو والا یې کنه وظیفو والا یې کنه ما دا پیغور په زړه وخوړ موږ مدرسو والا ته چاندو والا ووایم زه وظیفه خور یم زه چاندو والا یم زه په ټوکړو مولا شوی یم زه فخر سره وایم ما سار ناشته کې انډر پراټا نه ده خوړلې زه په وظیفو مولا شوی یم پښتونه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم ما قرآن زده کړي ما حدیث زده کړي ما فقه زده کړي ما غیرت زده کړي ما دلیل زده کړي ما بهادري زده کړي ها او که په دې لږ وخت کې مې دله ډېر کسان ډیته کړي دي زه په وظیفو ملا یم زه په ټوکړو ملا شوی یم تا ماله پیغور راکړه چې ټوکړو والی وظیفو والی ما هغه وخت هم چاته خیرې نه دي کړي چې چا ما ته وظیفه خور ویلي او ما په خپله چاته جواب هم نه دي کړی ما ته چا مړي لامبه وه ما زه دله ژوندیم لامبم خو ته راشه توجه توجه ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده زه په ټوکړو مولا شوی یم زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ یم ما دروازه ټکورې ده ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وبخه وظیفه راوړئ زه قرآن زده کوم ما له وظیفه راوړئ زه حدیث زده کوم په مدرسه کې ما له وظیفه راوړئ زه د الله کلام زده کوم زه د پیغمبر سنت زده کوم زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم تاسو خدای وبخه زه وظیفه غواړم ما له وظیفه راکړئ چا ټوکړه راکړه چا سړه راکړه چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه زما ټولې مدرسې په ټوکړو چړېږي مولیان په ټوکړو تیار شو حافظان په وظیفو تیار شو کائنات کې وګوره دا ټول علما موږ وظیفو والا یو وایه موږ څه والا یو وایه څه والا یو موږ ټوکړو والا موږ فخر کوو موږ ټوکړو والا یو موږ وظیفو والا لیکن واوره مدرسې په وظیفو چلېږي مدرسې په چاندو چلېږي لیکن پاور طاقت وګوره آغا د وظیفو مدرسو ملا عمر پیدا کړ امریکې په لړزان کلا